د هیواد په جنوب ختیځ زون خوست ولایت کې په زیات شمیر سره قومي شخړې شتون لري چې د حل او فصل لپاره د قومي مخور لوري وخت نه وخت ناستي تر سره کیږي. قومي مشرانو تازه د اسماعیل خیلو او مندوزی ولسوالۍ اړوند د خیدر خیلو په سیمه کې د عام سړک پر سر هغه شخړې ته د پای ټکی کېښود چې شاوخوا 40 کلونه یې دوام کړی و. د قومي مشرانو له جملې شیرین جمال چې د قومي شخړو په اواري کې زیاتې هلې ځلې کړي د استنادي دیوالونو له آبادولو د شخړو اوارای ښه بولي. نور خلک صنعتي دیوالونه جوړوي خو د صنعتي دیوالونه د نور ابودۍ نه د خلک شخړې چې دي دغه ډیره فایده لري. ځکه یوه فایده دا ده چې خلک دښمنۍ ختمیږي په قومونو په کلیو کې، او بله طرف دا دی چې خلک ازودنه ژوند ته مصروف نه وي، خلوص شي ورته. بلخوا بیا اصل محمد د مخور رول د شخړو په اواري کې مهم بولي او وایي چې په آینده کې دې شبکې ته ډېر خلک نظر وکړي، دا په سبیل الله کورونه کې دا مشکلات که په د وطن کې وکسي، کومي شخړې دي، کلیولي شخړې دي، په غرو په سارو شخړې دي، جنګونه دي، مرګونه دي. نو مونږ غواړو چې دا ولایت ولسوالیو په سطحه دې ته خلک ډېر اعتبار ورکړي، دې ته ډېر ښه نظر دولت وکړي، ولې که دولت یې د سره همکار نه وي په یوازې ځون نه کیږي. د خیدر خیلو په سیمه کې د لنجې دواړه اړخونه خوښ دي چې دا اوږده لنجایې د سپینګیرو پر مټ حل شوه. منځه کوه بعد لیغنه تی وړه ډیره یې وړه دغه درې کلي څلور کلي روغلل چې موږ ته دا د کلیار وکړی مو د خدای د پوره د صوبه د پوره دی ته په دغه ځای کې د درو کلیو د پوره د لیار ویر کړه په د خپله منځکه کې دی ته مې وقوف کړه او دی چې کله یې جوړوي که نن یې جوړوي که سبا یې جوړوي خو دی عاجزون غریبون دي لیارې مخه نه ویني، اقتصاد ډېر خراب دی. او د لنجې بل اړخ عمر بیا د سپینګیرو دا اقدام ستایي او وایي چې د دغې لارې نه ډېر کلي استفاده کړي، مقبلو کلی دی، کټساري کلی دی، پوست کلی دی، مکتبو ته په د عمومي روډ سره لګېدلی دو، بیا د بل عمومي روډ سره کوبل روډ سره لګېدلی دو. یوه ډېره مهمه لار دو. موږ سره دولت په همغږۍ د عدالت ته راسرسي کمیټې د مسات لري، موږ سره حاجي صاحب شیرین جمال دی د نره کمیټې والا د راز کې شول چې موږ ته دغه شخړه دی هواره کړي. پاتې دی نبی چې خوست ولایت کې د دولت د محاکمو د پریکړو ترڅنګ د سپینګیرو یا عرفي پریکړو هم د قومي شخړو په حل کې د پام وړ رول لوبولی دی چې لسګونه قومي لنجې په بریالیتوب سره حل کړي دي.